ستړي مه شئ، زه رحمان بونوریم. دا پروګرام بی کاسټ دی. د دوحې په میز د هوکړه لیک د لاسلیکونو د سر شاته د تاریخ د حساب د کتاب څېړنه مهمه ده. دلته خبره د یو ساده تړون بالکل نه ده. په ظاهره یو ساده تړون ښکاري، خو داسې بالکل نه ده، بلکې داسې ښکاري د دوه فریقینو په یو بل د حملو او تازه جګړې شاته درې ټکي دي. یو، باور، مشروعیت او د نفوذ ثابتول. اسلام آباد اوس هغه اور ته اوبه شیندي چې په خپله یې بل کړی و، او د هغې نه د تیښتې په حال کې لیدل کیږي. بلې خوا ته طالبان په ظاهره د هغه ونې نه وتل غواړي چې کلونه یې د سوري لاندې ناست وو، او یو داسې تشخص قیامول غواړي چې هغه افغانانو ته د قبول وړ وي، او د هغو په لمن کم د لاسپوسي کم داغ دی هغه وینځل غواړي. دا هوکړه د سولې په نوم لیکل شوي، خو لیک یې د بې باورۍ په رنګ دی. ننني پروګرام کې راځي وګورو دا معامله څوک ګټي، څوک پکې په آینده کې ښکیل کېږي، او څوک د بل د اور په ظاهره د لمبې چې دی هغه ژوندی ساتي. په دې کې دریم فریق چې دی هغه تحریک طالبان پاکستان دی، او د هغو په اوږو تر ټولو زیات ذمهواري ده. تحریک طالبان پاکستان به څه کوي، په دې به تر ټولو په آخره کې بحث کوم. خو په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تازه هوکړه په ظاهره یوه سیاسي لاسته راوړنې په نوم ولس ته ښودل کېږي د دواړو خواوو نه. خو پوښتنه دا ده، آیا دا د یو نوي تفاهم پیل دی که نه دا یو زړه لوبه ده چې په نوي نوم شروع کېږي؟ دا ډېر مهم سوال دی، او د دې پوښتنې یا سوال ځواب لټول ډېر ضروري دي. په ظاهره کې دواړه خواوې د یو بل د درناوي، د دښمنۍ د نه ساتلو او د امنیتي همکارۍ ژمنې کوي، او دواړو طرفونو ته چې بیانونه دي په کې دا خبره ډېره جوته ده. خو د دې هوکړې تر شا یو ژور تضاد پټ دی، او دا په نظر کې نیول چې دی دا مهم ټکی دی. دا تړون چې په ظاهر کې د ترهګرۍ په ضد دی، او د ترهګرۍ ضد خبره چې دا هغه منځګړو لخوا هم شوې ده چې دا به نه کېږي، خو په باطن کې څو پرتې معنی پټې دي. او زه غواړم چې دې پروګرام کې د دغه پټو پوښتنو یو څه ځواب ولټول شي. یعنی که پوښتنو ته وګورو نو دا پوښتنې به په تقسیم کې 2 یا 3 پوښتنو کې تقسیم کو. لکه لومړی پوښتنه، دا هوکړه په څه ده؟ آیا د ترهګرۍ ضد ده که د مخالفینو د ځپلو معامله ده؟ دا پوښتنه ده. اوس د دې سوال جواب که لټوو نو ظاهرا څنګه چې ما مخکې هم ویل د ترهګرۍ ضد ده. د دواړو طرفونو نه دا د یو بل د خاورې د احترام ژمنه شوې ده. خو د دواړو حکومتونو د مخالفو غږونو د خاموشه کولو یو هڅه هم پکې ښکاري. یعنی پاکستان غواړي طالبان چې کم دي، کم ته چې دی تحریک طالبان پاکستان ته کم ته چې دی وصفتنا الخوارج وایي، چې طالبان دی د دې په ضد باندې وجنګېږي. دا د هغو ډېر غټ ډیمانډ دی، او طالبان غواړي تحریک طالبان افغانستان چې اسلام آباد دی د هغوی د مخالفو افغان سیاستوالو په وړاندې خپل دریځ نرم کړي، د هغوی د مشروعیت مسله دې ومني، او هغه د په نړیوال ډګر بدنامول بند کړي. یعنی په بل عبارت کې دا د دوو فریقینو ترمنځ د تبادلې د عدالت یو معامله معلومیږي. یعنی ته زما مخالفین چې دي هغه کومک مه کوه، زه به ستا د مخالفینو ملګرتیا نه کومه. اوس د مثال په توګه په دې کې دا کوم خبره چې ما وکړله، دا د ملا محمد یعقوب صاحب چې د افغان پلاوي مشري کوله، د دفاع وزیر دی، د هغه خبرو ته که وکتل شي او داسې خواجه بیانونو ته وکتل شي، نو د دې نه دا خبره ښکاره کېږي. مثال په توګه د ملا یعقوب په بیان کې دا ځای د پام وړ دی. کوم ځای د پام وړ دی؟
یعنی د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب صاحب وایي کوم چې د افغان پلاوي مشري کوله او هغه 14 ساعتو پورې وایي چې موږ خبرې اترې وکړې 14 غنټې ډېرې اوږدې خبرې اترې وي په دې کې به ډېر بحثونه شوي کوم بحث چې موږ ته مخې ته راغلی یوازې خو به دا نه وي شوی که نه یعنې وایي دواړو خو په دې کې دا پرېکړه وکړه کوټ ان کوټ چې یو بل ته به درناوی کوي او هیڅ جهت ته به د مقابل هیواد د امنیت زیان رسولو اجازه نه وي انکوټ کومه خبره چې ما وکړله په ظاهره دواړې خواوې به یو بل ته یعنې پخوا یو بل ته زیان رسول کېده دا اعتراف دی اوس دویمه پوښتنه ډېر په غور سره دې پوښتنې ته ګورو یعنې د دې مذاکراتو ګټونکی څوک دی او کمزوری لوری څوک دی دا ډېر بحث په سوشل میډیا روان دی او په دې باندې ډېر بحث کېږي نو زه که دا د طالبانو له نظره ووینم دا د طالبانو یو سیاسي بری دی دې کې شک نه دی پکار طالبانو یو سیاسي بری وکړو دې ته د شک په نظر نه دی کتل پکار ځکه زه څنګه وایم هغوی په لومړي ځل د پاکستان د دولت سره د رسمي ملګري په حیث د خبرو میز ته کېناستل او په درېمګړي مقام کېناستل او په آزاد حیثیت کې د سیال په توګه کېناستل پاکستان چې ځان یې غاویر او مغرور ګڼه راښکته شه البته پاکستان بیا داسې د نړیوال فشار داخلي نامنې او اقتصادي کړکېچ لاندې ښکېل دی نو هغه به خپل حساب خامخا په دې خبرو اترو کې خپل ملت ته او خپل خلکو ته ښایي هغه به دا ښایي چې زموږ د ریسمبو طالبان دا خبرې چې دي ومنلې او راله موږ سره خبرې اترې وکړې خو بل خوا ته که وکتل شي نو طالبان دا ښکاري چې یو مشروعیت یې وګټه او پاکستان چې په اضطراري سیاست کې ښکېل دی هغه طالبان که څه هم منلي نه دي خو د یو سیال ملت په توګه د هغو سره خبرې وکړې اوس درېیمه پوښتنه د ملا یعقوب او خواجه آصف لیدنه آیا دا د یعقوب دریځ پیاوړی کوي و بېله شکه یې پیاوړی کوي څنګه دا لیدنه د یعقوب لپاره د نظامي حیثیت نه یعنی هغه یو په ډګر جنګېدونکی یاغي په توګه نه بلکې د یو مرکزي او سفارتکار په توګه د سیمه ییز سیاست د محور په توګه راڅرګند شو دا چانس هغه ضایع نه کړ هغه کابل ته کامیاب لاړ کامیاب مذاکرات وشو یعنی خواجه آصف پاکستان ورواستو دفاع وزیر بلې خوا طالبانو د خپل دفاع وزیر ورواستو هغه دفاع وزیر چې جنګېدونکی یاغي ګڼل کېده په نړیوال ډګر د یو برکچي او سیاستدان په توګه راڅرګند شه دا په طالبانو کې په دننه یعنی پاکستان خو دا تاثیر ورکړ چې اوس پاکستان چې دی په وسپاله حلقو باندې باور کوي یعنی د متقي څېرې په څېر معامله پاکستان نور شاید د حل لارې په توګه نه ویني کوم معامله چې امریکا او پاکستان کوي هغه معامله پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د ښاغلي یعقوب ناست چې وه د هغې نه دا تاثر زه اخلم باید په دې خبرو کې متقي صاحب ناست وی خو متقي صاحب نه و ناست نو دا نفوس ته د یو نوی د ښاغلي یعقوب داخلي نفوس ته دا خبره یو نوی وزن ورکوي اوس څلورمه پوښتنه دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده آیا دا هوکړه څومره دوامداره ښکاري او په دې کې زه د ټي ټي پي ذکر هم وس کوم په ظاهره شاید دا یو پرمختګ وي او دا پرمختګ چې دی په باطن کې په ظاهره خو په باطن کې دا د باور نه بلکې د ضرورت تړون دی نه طالبان په پاکستان باور لري دا ډېره زه په ډاګ او په یقین سره وایم او نه پاکستان په طالبانو د سرحدي نښتو ترهګرۍ او د دواړو داخلي تضادونو له امله دا تړون یو کمزوری بنسټ لري او په دې کې د ټي ټي پي تر ټولو مهم کردار کېدی شي هغې ته زه اوس راځم البته لنډه دا چې دا وایي چې دا تړون یو سکوت دی او یو خاموشي ده او یو ممکنه لږه شیبې لپاره ارامي ده خو ممکنه په افغانستان کې د یو نوي طوفان نه مخکې شاید دا یو لنډ یا مختصر آرام دی نوي طوفان په کابل کې څه راتلی شي په هغې به په بل پروګرام کې تپاس وکړو البته که زه مثال په توګه به اسلام آباد دا وکړه په سم لوري لومړی ګام بولي او د دوی د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار څرګندونو ته که وګورو د هغې نه هم دغه شان تعریفېږي
چې دا یعنی لومړی ګام دی د سم لوري ته او هغه وایي چې پاکستان دا معامله د خپل امنیتي فشار او د کمولو لپاره کړې ده. هغه امنیتي فشار چې په پاکستان کې دننه د ټي ټي پی او د نورو وسلوالو ډلو د حملې چې دي هغه روانې دي. یعنی هغه وایي دا هوکړه به مرسته وکړي، یعنی پاکستان وایي دا هوکړه به مرسته وکړي چې افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرۍ خطر نور نه وي، د ترهګرۍ ګواښ ته رسېدنه وشي. یعنی دا د پاکستان خارجه وزیر وایي، هغه وایي چې په دې نوي باب کې قطر او ترکیه د منځګړي رول لوبوي او دا د منځګړي رول چې دی دا هم مهم دی. په دې کې سعودي عرب هم د دې دواړو خواو هرکلی کړی دی او ورسره دا ویلي دي چې تاسې باید د یو بل د خاورې احترام وکړئ. خو اصلي پوښتنه دا ده چې آیا دا هوکړه د سیمې د ثبات لور ته یو ګام دی که نه دی او په سیمه کې ثبات راتله دې سره ممکن دي که نه دي. ځکه له یوې خوا طالبان غواړي وښیي، یعنی نړۍ ته دا ثابته کوي چې دوی د سولې او د امن لپاره ضمانت ورکوي او دې ته تیار معلومیږي. خو له بلې خوا بیا په افغانستان کې دا ډېر مهم ټکی دی او دا د پامه نه دي غورځول پکار چې دا وخت ملګري ملتونه هم وایي او نور نړیوال هم وایي چې القاعده هم موجود ده، داعش هم موجود دی، ټي ټي پي هم موجود ده او د بېلو بېلو وسلوالو ډلو شتون چې دی هغه لا هم د شخړې او د فکرمندۍ وړ دی. دا یو چلنج به طالبانو ته او د افغان واکمن طالبانو ته خامخا په نظر کې ساتل پکار وي. خو دا هم یو حقیقت دی چې طالبانو حکومت اوس نړیوال مشروعیت چې دی هغه ترلاسه کول غواړي. هغې ته د وروسته مشروعیت نه وروستو دا ضرورت محسوسوي چې دوی د نورو هیوادونو مشروعیت ترلاسه کړي او نړیوال مشروعیت لپاره له اسلام آباد د خپلواک دریځ کار اخلي. پاکستان چې کلونه یې افغانستان په حساب باندې او په سټراټیژیکي لوبې کې ښکیل ساتلی و، اوس د خپل بل کړي اور د لاسه او د خپلو جوړو کړو ډلو له اور څخه د تیښتې په حال کې لیدل کېږي. زما په خیال باندې دا هوکړه د اوربند نه بلکې د اعتماد د مړینې د اعتراف یو سند دی. هغه اعتماد چې دواړو خواو په یو بل باندې ختم کړی و. احتمالي راتلونکی یا سناریو دا کیدی شي چې د دې نه مخکې چې زه د ټي ټي پي په چلنج باندې خبرې وکړم او ټي ټي پي په دې کې څه رول لوبولی شي چې د ډیپلوماسي یا سفارتکاري یو طرف ته او پوله په اور، یعنی اوس به پاکستان په کابل فشار زیاتوي چې د پاکستاني طالبانو په ضد نه یوازې دا چې ګامونه واخلي او د هغو خاوره چې د پاکستان خلاف استعمالېده دا بند شي او طالبانو په اوږو دا ذمهواري راغلې ده چې په پوله باندې کوم ته چې دی فرضي کرښه وایي کرغړنه کرښه ملا یعقوب صاحب ویلي دي او هغه ټکی دی د معاهدې نه وخت کې هم دی. نو د دې تړون اخري ټکی که زه دا ووایم چې وروستو ممکنه توګه باندې یو څه طالبان چې دي ظاهره د افغانستان د حفاظت ذمهواري د هغو په اوږو ده، هغه به په خوست کې، پکتیکا کې او په ننګرهار کې ځواکونه سیوا کوي او د پاکستان لخوا د خطرې او د حملې په وخت باندې به هغه نه یوازې دا چې چمتو پاتې کېږي بلکې د طالبان او ټي ټي پي تګ راتګ چې په پوله باندې دی په هغې به هم نظر ساتي. دغه شان پاکستان به په شمالي وزیرستان کې او چمن کې شاید پوځ زیاتوي. دا د پاکستان لخوا هم ذمهواري جوړیږي چې کومه ذمهواري دی د افغان طالبان نه ډیمانډ او غوښتنه کوي. پاکستان به هڅه کوي چې د طالبانو خطر یعنی ټي ټي پي خطر چې کوم دی دا نړیوال کړي، یعنی نړۍ غوږونو ته دا خبر ورسوي په خاصه توګه امریکې ته او د ملګرو ملتونو له لارې فرې فشار سیوا کړي. که رښتینې خبره وکړم نو دا شخړه به د یوې یخې جګړې بڼه یعنی د دواړو فریقینو ترمنځ د یو کولډ وار بڼه خپلوي. اوس د ټي ټي پي خبره کوو. ټي ټي پي چې دا وخت پاکستان تور دی چې په افغانستان کې پټه ده، خو هغه په ظاهره په افغانستان کې نه ښکاري. په پاکستان کې دننه د هغو چې کومې حملې دي هغه په پښتونخوا کې دي، یعنی په بلو کې، په چترال کې، په ژوب کې، په ډر اسماعیل خان کې، په شمالي وزیرستان کې، په هغه بره کورمه کې او رګزو کې
دیر کې په دې ځایونو کې چې هغه حملې کوي د دې او د هغو سره نفوذ دی، د هغو سره طاقت دی، خلک دی، وسله ده. اوس که چرې ټي ټي پي حملې خپلې بندوي، پاکستان به نړۍ ته وایي چې د دې دا تور سم و چې ټي ټي پي په افغانستان کې پټه وه. او که چرې پاکستان کې دننه ټي ټي پي حملې نه بندوي او دا جګړه روانه وي، لازمه خبره ده د اوربن د ماتېدو خطر موجود دی او په پوله باندې انتشار او فشار چې دی موجود دی. نو تر ټولو لویه ذمهواري به اوس ټي ټي پي په اوږو باندې وي چې هغه د خپل سنګر د انډیوالانو، د نظریې د انډیوالانو د سفارتکارۍ او د مشروعیت لپاره چې کوم کوشش دی د هغې خیال ساتي که نه. که دا خیال چرې ساتي او جګړه نه کوي نو د پاکستان دا دریځ سم ثابتېږي. او که جګړه کوي معنی دا ده چې د اوربن د ماتېدو خطر موجود دی. په دې کې درېیمه لاره څه کېدای شي، آیا پاکستان د درېیم فریق سره کوم چې اصلي فریق دی، یعنی جګړه تحریک طالبان افغانستان خو نه کوله د پاکستان سره چې دی روغه وکړه، جګړه خو تحریک طالبان پاکستان کوله. نو آیا پاکستان اوس یو بل پرمختګ چې دی هغه دا لیدونکی دی په دې څو ورځو کې شاید د دې تمه وشي چې تحریک طالبان پاکستان سره هم کم سره چې دی د خبرو لاره بنده کړې ده. او د پاکستان د پوز مشر فیلډ مارشل عاصم منیر ویلي دي چې دا فتنه الخوارج دا نو اوس به کتل کېږي چې پاکستان یو وار بیا د فتنه الخوارج ته خپل رونه وي او ورسره خبرو ته کښېني. او پاکستان طالبان چې دي د پاکستان د دغې دریځ ته تیار معلومیږي که نه معلومیږي، دا د دې تمامې لوبې تر ټولو مهم ټکی دی. دا د نن ورځې بي کاسټ و. زه رحمان بودری یم. دا بي کاسټ که تر اوسه پورې تاسو نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ، ملګرو سره شریک کړئ. په مخه